برابر تاسو ښه خان صاحب ته ضرورت او بیخي روپۍ راسره نشته اختر ورځې یو ضروري مناسب په کور سودا کې وکړي او اوس تاسو پرې روپۍ خلک راکړي ډېره ښه راسره وکړي زه به تاته یو څه خبره وکړم تاسو داسې کار وکړئ اخوا ګلې یو حکیم دی هلته چې څوک ورته وایي چې ما ته دا بیماري ده او ما ته مسله ده چې ما علاج وکړه 300 روپۍ فیس به تاسو ورکړئ تاسو به واپس چې کوم چاته بیماري کارونه کړي دا به 1000 پیسې درکړي نو دا داسې کار وکړئ ورته وایي موږ دا بیماري ده او زه ټیک نه شوم تا له 1000 درکړو ما له دې پیسې واپس راکړي ما ورته صحیح پرېږده بیا خو ډېره اسانه ده خو ډېره ښه ده تا خو د مسالې ښه وکړو حکیم صاحب دی که نه حکیم صاحب जी असिस्टेंट असिस्टेंट ना तरफ मुझे मेरा बानी का मुझे किस्म का मालूम ड्रेस और कोई के रुपया के सरगा कोई अल्लाह रे मुझे मुसाना खरीदो पर का मरीज चलासी दा लगा ले वो मरीज को नहीं कर छुट्टी हो गई तो मरीज ना और सो दवा का असिस्टेंट वैक्सीन से मैं दे दे चल करवा दे वालेकुम सलाम حکیم صاحب موږ اورېدلي چې دلته یو حکیم صاحب دی تاسو یې راته یاد کړي چې د هرې بیمارۍ علاج کوي او فیس چې دی نو دا 300 روپۍ دی او چې کومې بیمارۍ علاج ونه شي ښه نه شي ورسره نو 0 روپۍ واپس یې ورکوي 100 روپۍ بدل زه درکړم چې علاج دې ونه شو 100 روپۍ دې په معاش ولې خدمت وایه حکیم صاحب زما د خولې خوند ذایقه چې کومه ده دا مکمل ختمه شوې او ساړه خورم او چاول او چرګ هېڅ پته راته نه دا سمه دا به اوس ټیک شي اوس به دا دی چې اسسټنټ د دوی هغه 52 نمبر کوتل نه روانه اوس به ټیک شي اوس به دې ساري به ټیک شي کله کولا اوس به دې الله دې اوس لګوس کا هغه کوله څنګه شولې لکه دا خو پټاو خپل ځای باندې راغله مبارک شو روپۍ روپاسه روپاسه دا روپۍ ځه ورکشه ته برابر شولې یاره نن خو دا مریضان ډېر ښه راغلل او ماشاءالله ښه درته مې برابر کړې ده السلام علیکم وعلیکم السلام مې لکه بیا د من څه شوق راغلی و دی یاره حکیم صاحب هغه بیماري خو وکړه شوې ده اوس راپکې یو بل مرض راغلی دی چې یاداښت چې زه څوک نوم رانه کوم دی معلوم او نه مې داسې پته هم راته نه وي چې علاقه مې څه ده یاداښت مې مکمل دی دا به دې اوس برابر شي خلاص شو سم ځای ته راغلی اسسټنټ هغه به نمبر کوتل نه ته وایي روانه کومه پوښتنه چې راغلې وه ضروري صاحب حکیم صاحب جی دا ما قبول ته چې کلمه نه راکړه مبارک شه واپسې دې دغه راغلی یاداښت دې واپس راغلی روپۍ روپاسه 300 یاره کچه خو دې ته باید روپۍ روپاسه ځان دې چې کار کتلی دی کور باندې زه راکړه ځه وځه هسې کار دې را شروع کړی دی لالي یاره ماشاءالله یا لکه دا دې څنګه ځه یاره اسلام چې دا کېږي بل باندې څه شرط راوړی وته حکیم صاحب نظر مکمل کار وکړي الله کو صحیح نه د دې علاج ما سره نشته نو څنګه به ضروري نه بس دا دې بس دا دې ونیسه دا 100 روپۍ دې دا درواله او سلګون کې 300 روپۍ روپاسه خدای دې ته کوي موږ نظر دې واپس راغلی روپۍ روپاسه لالچي ځان دې کار کړی دی 100 روپۍ لالچ راغسته به گذر مې نه نو واپس دې روپۍ روپاسه څه شبه دې دې لاره شبه دې مردار به چې مردار شي دا خلک لالچ راغسته او دا به د مسلمان ورپوي سي جوارګور مثال دی همیشه به جواری په دې نتیجه چې کله به را اثر کړل